سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو هدف یا موخه دا ده چې څنګه کولی شو د یو چا څخه مننه وکړو یا تشکري وکړو. په انګلیسي ژبه باندې thank you مننه، thanks مننه، thank you very much ډیره مننه، thanks a lot ډیره زیاته مننه، many thanks بیخي زیاته مننه، sincerely thanks ډیره زیاته مننه یا ډیر زیات تشکر، thank you so much ډیره مننه، thanks a million for your help یو میلیون واره مشت شوي 1000 واره د کور ودان یا 1000 واره درڅخه مننه کوم. دلته په انګلیسي کې وایي یو میلیون واره مننه درڅخه کوم. I really appreciate your help. زه په واقعیت باندې ستاسو کومک څخه مننه کوم یا قدرداني کوم. You are so kind. ته ډیر مهربانه یې. I don't know how to express my thanks. زه نه پوهیږم چې زه څنګه ستا څخه مننه وکړم. There are no words to show my appreciation. داسې کوم لغات نشته چې زه تاسو څخه په هغه باندې مننه یا تشکر وکړم. What you have done means a lot to me. هر څه چې تا ترسره کړل زما لپاره هغه بیخي زیات دی یا ماته د مننې یا د قبول وړ دی. That's so kind of you. دا په واقعیت باندې ستاسو مهرباني وه. You have made my day. تاسو زما ورځ جوړه کړل، یعنی په دې معنا چې تاسو ماته خوشحالي را په برخه کړله چې زه یو څوک لرم مثلا سره همکاري یا کومک کوي. Thank you from the bottom of my heart for everything. زما د زړه له تله یا د زړه له تله ستاسو څخه مننه کوم. How can I ever possibly thank you. زه څنګه ستاسو څخه مننه وکړم، یعنی په کومو الفاظو باندې یا مثلا په څه شکل باندې ستاسو څخه تشکري یا مننه وکړم. You're welcome. تاسې ښه راغلاست یا مننه ده. It was my pleasure. دا زما وظیفه یا دنده وه. My pleasure. دا زما وظیفه یا دنده چې موږ تاسې وایي. دا زما وظیفه وه. Don't mention it. مننه مه کوه یا مثلا یا دغه موږ ته چې وایو ضرورت یې نشته چې تشکر یا مننه وکړې. Forget it. هېر یې کړه. څه کومک چې مو سره وکړي یعنې هغه مه یادوه. دا ډېر غټ کومک نه و. No big deal. ما تاسې لپاره ډېر څه نه دي کړي، یعنې دا کوم غټه خبره نه ده. It was nothing. دا کومه غټ کار نه و چې ما ستاسو لپاره وکړي. Think nothing of it. دا کومه د فکر وکړه چې ما ستاسو لپاره هېڅ نه دي کړي. I am glad that I can help you. زه خوښ یم یا خوشحاله یم چې ما ستاسو سره کومک یا همکاري وکړلی شوه. خدای دې وکړي چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست یا په د مننې په جملو یا په ایکسپریشنز باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای باندې پوه شوي نه یاست تاسې کولی شئ چې ماته کمنټ وکړئ او زما څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسو سره همکاري وکړم. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.